په افغان پاسپورټ څومره هیوادونو ته بغیر له ویزې تللی شئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د تیرو 16 لسیزو راهیسې ارامه ورځ نه ده لیدلې او هره ورځ پکې د جنګونو سرې لمبې بلې دي. نو په همدغه اساس د افغانستان پاسپورټ لرونکي 25 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. په دې ویډیو کې مو تاسو ته د هغه هیوادونو لیست راغونډ کړی دی چې تاسو کولی شئ چې په افغان پاسپورټ ورته بغیر له ویزې سفر وکړئ، یا هم چې یادو هیوادونو ته ورسیږئ نو په همغه ځای کې درته په پاسپورټ ویزه لګوي او خپل هیواد ته د ننوتلو اجازه درکوي. په نړۍ کې 6 هیوادونه داسې دي چې که افغان پاسپورټ ولرئ نو د هغه هیوادونو ویزې ته اړتیا نه لرئ. بغیر له ویزې تاسو کولی شئ چې د دغه هیوادونو سفر ترسره کړئ. په دې کې ډومینیکا هیواد کې 21 ورځې، میکرونیشیا هیواد کې 13 ورځې او همداراز د ساموا هیواد بیا د 20 ورځو پرمټ او د سیشالز هیواد بیا د 3 میاشتو پرمټ درکوي. همداراز د مصر هیواد ته هغه افغانان به ویزې تللی شي چې یا یې له 500 کالو عمر زیات وي او یا هم له 1400 کالو عمر کم وي. 11 هیوادونه نور داسې دي که تاسو وغواړئ چې هغې ته سفر وکړئ نو تاسو ته د ویزو اخیستلو لپاره هیڅ منډې ترړې نه دي پکار، بلکې کله چې هم د یادو هیوادونو پولې ته یا میدان هوایي ته ورشئ نو په افغان پاسپورټ درته همغه ځای کې ویزه درکوي او کولی شئ چې یادو هیوادونو ته ننوځئ. په دغه هیوادونو کې کیپ ویرډي 3 میاشتې، کوموروس 15 ورځې، ماداګاسکر 90 ورځې، مالدیف 13 ورځې، موریتانیا موزمبیق 13 ورځې، پالاو 13 ورځې، سومالیا 13 ورځې، تیمور لیسټي 13 ورځې، ټوګو 7 ورځې او ټوالو هیواد بیا د 1 میاشتې لپاره ویزه درکوي چې دغه هیوادونو چکرې پکې وهلی شئ. همداراز ګینی بیساو، رونډا او یوګانډا هیوادونه هم په سرحد یا هوایي میدان کې ویزه درکوي. همداراز 14 نور داسې هیوادونه هم شته چې د هغه هیوادونو لپاره تاسو ته ویزه اخیستل لازمي دي، خو د هغوی ویزه د نورو هیوادونو په پرتله تاسې په اسانۍ اخیستلی شئ ځکه دغه هیوادونه تاسې ته آنلاین ویزه درکوي. کله چې هم وغواړئ یادو هیوادونو ته سفر وکړئ نو د دوی آنلاین ویزې ته اپلای وکړئ او هغوی به درته د ایمیل له لارې ویزه راولیږي او د هغې په مرسته بیا تاسو کولی شئ چې یادو هیوادونو ته سفرونه وکړئ. په دغه هیوادونو کې انتیګوا اینډ باربوډا 13 ورځې، بینین، ایوری کوسټ، جیبوټي 11 ورځې، ایتوپیا 90 ورځې، ګبون، کرغستان، لیستو، قطر، ساوتیمي اینډ پرنسیپای، زامبیا او زیمبابوې هیوادونه شامل دي چې تاسې آنلاین ویزې ترلاسه کولی شئ. دوستانو په دې ویډیو کې د هغو معلوماتو یادونه شوې ده چې په افغان پاسپورټ باندې کومو هیوادونو ته څه ډول سفر کولی شو. په دې هیله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي نو مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ، نور ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.